زه وایم په الله دې ته قسم خورم که چېرته زموږ دې ملک کې دې مولیانو د قرآن او حدیث په صحیح معنو سره خلکو ته بیان کړو که نه نو دا به یو ناشنا معاشره به ترې جوړه شي کومه مسله داسې ده چې هغه قرآن او حدیث کې نشته او زما او ستا ژوند کې د هغه راځي او هغه دلته نه وي ګوره څومره یعنې صرف د نور قرآن پرېږده د سورت بني اسرائیل دا یو څو ایتونه بس که ما ورته عملي کړو په خپل ژوند کې هم راوستو نو دا ژوند به ټول بدل شي هلته زمونږ مولیانو صاحبانو ستا مذهب جدا او زما مذهب جدا ستا فرقه جدا زما فرقه جدا او زنده‌باد او مرده‌باد او جلسې دي او جلوسونه دي او لانګ مارچ دی او ملیون مارچ ورته وایي که نه دا ملیون مارچ دی دا لارې کوڅې بندول دي او جومات ورانه وه یعنی مولیان خو دې دپاره دي چې د خلکو په زړونو کې د دې جومات هغه تعظیم څه کي ډېر کي نه دلته مولیان لګیا دي الله کور په خپله ورانوي ته به څه توقع کې دې مولیانو دا بس راشي مونږ ته وایي تاسو چې دا کومې مسلې بیانوي دا خو هغو نه بیانوي دې ذمهواري وه د قرآن او حدیث خو سره پاسې 1400 کاله مخکې هر څه واضح شوي دي اوس یې زه بیانومه ستا مولای نه بیانوي نو ته به ما ته ګوته وچتې که خپل مولا ته به وچتې چا ته به ګوته وچتې خپل مولا ته وچتې هغه نه تپوس وکړه ما نه تپوس مه کوه دا بل اوس ما سره یو کس دیګه تېر شوی ته که نو دا خو هغه مولیانې نه بیانوي ما نه ولې تپوس کوي چې هغه مولیانې نه بیانوي د هغوی نه تپوس وکړه مولیانو تاسو ولې نه بیانوئ ما خو خپلې ذمهواري پوره کړې چې بیان مې کړه زما خو شکریه ادا کړه داسې ناشنا قوم دی چې تا ښه وکړو حق دې واضح کړو نو اوس تا نه تپوس کوي هغې ولې نه بیانوي زما د دې سره څه کار چې هغې بیانوي که نه بیانوي خو ته ما ته دا ووایه چې مولوي صاحب مفتي صاحب شیخ صاحب شکریه ډېره مننه الله دې برکتي ژوند درکړي موږ ته د حق واضح کړو بیا په هغه پسې لاړ شه دویم نشست د هغه سره واخله وایي تا ولې دا حق نه بیانوه موږ ته نو دی ته ورته حق هم بیان که خو سره مو وکړه بیا تا ته وایي نو هغې ولې نه بیانوي دا بعض خبرې سړی په تعجب کې وایي دا کوم عقل دی لکه اوس یو سړی ما ته ووایي چې ته نشې مه کوه نشې مه کوه د نشه چې دی بدن تباه کوي زه ورته به جواب کوم نو دا خبر ما ته زما استاد ولې نه کوله او دا زما پلار ولې نه کوله او زما تره ولې نه کوله دا کوم ځای انصاف دا که تا ته څومره ښه سره وکړو نصیحت یې ته وکړو ته الټه سړی راګیری چې پلانې ولې نه کوي دا خو دا ولې نه تپوس کوه تا ولې ما ته نه وي یعنې دومره ښایسته نصیحتونه دا کوم چې موږ لګیا ووایو که زمونږ دې مولیانو شتي پکې خو لږ دي کوم چې بیانې هغه لږ دي که زمونږ دې مولیانو ټولو اتفاق په قرآن او حدیث باندې کړی وی او موږ ته یې دا ښایسته ښایسته درسونه بیان کړی وی زموږ معاشره به اوس په کومه درجه کې وضع دا دې ځکه الله ونه وي فلا یسرف فی القتل په قتل کې به زیاتۍ نه کوي کوم مولا هلته دا مسلې بیان کړي چا رد کړی دی په سوره باندې چې دا نشتي چا رد کړی دی په دې باندې چې د یو په بدل کې به ورور نه وژني پلار به یې نه وژني تره به یې نه وژني د ډېرې د یېرې نه یې بیانولی نه شي دا مولیان بیانولی نه شي داسې نه وایي سبا در پس امام مړ کړي زما دغه علماو ته د مولیانو ته دا نصیحت دی چې نور د الله نه ویرېږي د خلکو ته سوچه قرآن او حدیث بیان کوي او تاسو ته هم دا نصیحت دی چې د خپلو علماو ته مولیانو ته ووایه مولوي صاحب موږ ته سوچه قرآن او حدیث بیان کوي چې زموږ د ژوند ښایسته شي